لکه مهرانه زمونږ غنم خرابېږي خو ته به داسې کار وکړې چې یو دوه بورې سره به والې او په هغې کې به وچانګې. ورور دادا ما ډېر زیات کارونه وکړو او ستړي شوم. د سرې دا بوجۍ را سره تاسو اوسئ خیر دی، زه به بیا هلته کې ونولمه ځکه چې د سرې د بوجۍ سمه درنۍ زه یې نه شم وړی. ته دومره غټ کټ سړی او ته یې دغه بېدغه د سرې بوجۍ نه شې وړی. خو په رښتیا که نه تاسو د کار هغه پلار دې هم سړی نه دی او ته هم سړی دی. زما پلار له ټول عمر به 12 کې روپۍ ګټلي دي او تاسو دلته خوړلي دي. خو ځه زما پلار اوس راغلی دی، تاسو له مونږ څه غم کو. دوی د ما څه بده خبره مو نه کړه خو دوی مونږ تاسې بانې ګوري منه. نصیبه بچیا خیر رالی. ولې خیر و؟ وړکي دادا زما پلار وي ده سره مې څه ضروري سوال جواب دی نو هغه وي چې زما خوا ته راشه. ها بچیا دلته خو د مزدورانو کار کو نو ما هغوی ته ننداره کوله خو ځه در به شمه. لالا تا ما ته څه سوال جواب کړی و خیر و؟ عمران ستا سره ما ډېره یو اهم خبره کوله او د هغې دپاره مې ته راوغوښتې. خو داسې چل دی عمرانه چې زمونږ په دې کور کې دا ګڼه ګوڼه ډېره زیاته نو ما هسې یو خبره ستا سره کوله. مونږ خو 4 کمرې کور راښ کړی دی الرډي ټیک ده. نو زما دا واړه لږ ګڼ دي نو ما وې چې دا 3 کمرې زه واخلم او دا 1 کمره ته واخلې. نو دا خبره څنګه تا ته منظوره ده او که منظوره نه ده ځکه چې زمونږ د کسان ګڼ دي نو مسلې دي راته. لالا دا خو څه خبره نه ده، ته زموږ مشر ورور یې دا 3 کمرې ته واخله او دا 1 ماله راکړه ځکه چې دا زموږ د شریکې کور دی چې ته پرې څنګه خوشحاله یې هم هغسې وکړه. یاره عمران داسې چل دی نه ده چې دا خو تا ته الرډي پته ده که نه چې یاره په بارمل کې ما مسافرۍ کړې دي او دې کور دا هر څه سره چې دا پیسې او دا هر څه سره دا ما ګټلي دي. خو ای به ته زما کشر ورور یې نو دا 1 کمره پکې تاله ما درکړه. خو عمران نور زمونږ په دې کور کې ګزاره ګرانه ده. خو داسې چل دی که نه چې زه خو وایم چې بس د نن نه پس چې دی مونږ جدا کېږو. ته به ځان خپله ګټه وټاکې او مونږ به خپله ګټه وټاکو. لالا لالا دا څنګه خبره وکړه؟ لالا مونږ به جدا کېږو. لالا مونږ به جدا کېږو. مونږ جدا کېږو. لالا دا څنګه خبره وکړه؟ مونږ به جدا کېږو. مونږ جدا کېږو. لالا مونږ به جدا کېږو. دا تاسو څنګه خبره وکړه؟ لالا عمران ته دا خبره دوره سیریس ماله او ځان دوره خفه کوه ما. دا د دنیا سیسټم دی، دا ټول خلک چې دی دغه شان جدا کېږي مو او بس ځان خپل خپل کارونه بیا کوي. عمران داسې چل دی چې ما ټول عمر پیسې ګټلې دي او تا له ما دلته رالیږلې دي. تا ځان له څه ښه تعلیم دې مو نه کو، څه روزګار موزګار دې هم نه دی کړی، کاروبار دې هم نه دی کړی او لکه داسې ګرځې را ګرځې. خو عمرانه بس د جدا کېده چې دی دا زمونږ دپاره ټیک دي. لالا ټیک ته تا پیسې ګټل دي، تا ما له دلته رالیږل دي خو لالا زه ماسې نه ومناست. لالا ما دلته کې خپله ذمېداره کړله. لالا ما دلته خپله ذمېداره کړله. لالا ستا د عزت مې په کلي کې خیال ساتل دی لالا او تا چې کومې پیسې رالیږل دي لالا نو په هغې باندې ما قیمتي ځمکې اخیستې دي لالا او ستا د واسف بچی نه دی لالا، دا زما د خپل بچی نه کم نه دی لالا. لالا یو سوال درته کومه لالا، ته زما نه صرف جدا کېږه مه، زما نه دا مال جدت دا هر څه واخله لالا خو زه صرف او صرف ستاسو په مینه باندې مست یم لالا. لالا زه صرف او صرف ستاسو په مینه باندې مست یم. نه که نه عمرانه ته په خبره باندې نه پوهېږي. عمرانه اوس مونږ دا فیصله کړې ده چې مونږ شریک نشو پاتې کېدی. کو ته هر څومره خبرې کوې که نه عمرانه خو زه ستاسو سره شریک نشم پاتې کېدی. لالا زموږ نه مه جدا کېږه لالا، که ته زما نه جدا شو زه به مړ شم. لالا خیر زه به ستا غلامي کوم او زما بچي به ستا د بچو غلامي کوي. لالا تا چې په کم ټایم کې پیسې رالیږلې نو ما به د هغې نه لږې لږې بچ کولې، هغې کې اوس زما سره 10 لک روپۍ دي چې په کور کې به لږ کنډه هم راغی نو ما به ترې لږې لږې لګولې. لالا خیر دې ته اوس د بارمل نه راغلی دا 10 لک روپۍ به زه تاله درکړم او په کور کې چې څه کنډه وي نو په هغې کې لږې لږې لګوه ترې نه.
خو لالا سوال درته کومه زما نه مه جدا کېږه. دا سوی عمرانا خلک تا په کور کې په خرچې په پیسو کې تا 20 لک روپۍ بچت کړي دي او ما ته پته هم نشته دی. لکه عمرانا کو ته ماته د 20 لک روپو څه ذکر نه وی کړی نو ما ته خو د دې اړو څه پته نه لګېده. لکه ته په ورورولۍ کې زما سره دومره مخلص یې. ما خو دا وی مې بس یو بل سره به جدا شو خو یاره عمرانا تا چې دا کم کار وکړو او دا کومه خبره وکړه نو بالکل عمرانا مال خو ورورولي پکار ده. مال خو ورورولي پکار ده. زما مال حال هېڅ شی مې نه دی پکار خو زما خو صرف ستا په شان ورور مې پکار دی عمرانا. ستا په شان ورور زما پکار دی. لالا ته زما صرف پکار دا تپوس به مونږ د کتونکو نه وکړو چې ما ښه کار وکړو او که ښه کار مې ونه کړو. که ښه کار ما کړی نو په کمنټس کې یس ولیکئ او که ښه کار ما نه کړی نو په کمنټس کې نو ولیکئ. دا ویډیو د سره د خپلو ملګرو سره زیات نه زیات شیر کړئ. د الله په امان.